او دنیا کې انسان ناری وي چې زما مال زما مال زما مال، مال زما دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یقول العبد مالی مالی مالی، زما مال زما مال زما مال. وان ماله من ماله ثلاث، درقه مال صرف درې قسمه مال دی. ما اکل فافنا، کم چې دو خوړو فنای کو دا د مال د ځان له استعمال کو. او لبس فابلا، وای غستو او هغه ځامن زوړ کو، ځان ښه پیزار واغسته، ښه کپړې واغسته، ښه کوټ واغسته، ښه جلسې واغسته، ښه پټکې واغسته، ښه ټوپۍ واغسته، ښه جرابې، ښه بنین، ښه ګاډې، ښه رهایش، د دا ځان لپاره چې کوم تنظیم وکړو فابلا، دا یې زوړ کو، دا د مال دی. او اعطا فاقتنا، او دریم دا چې د الله په لارې کې ورکو، دا د ځان لپاره محفوظ کو. وما سوا ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، د دې نه سوا چې کوم مال دی د هغې نه روان دی او شاته هم خلقو له دا پرېښودو واله دی. او یو ذکر شاه فرمایي ایکم مال وارثه احب الیه من ماله، زما صحابه کرامو تاسو کې دا څوک دی چې هغه ته خپل وارث مال خپل مال نه زیات غوره وي؟ زما مال چې کوم دی دا دومره ښه دی، زما د وارث مال ښه دی. صحابه کرام یا رسول الله ما منا احد الا ماله احب الیه من مال وارثه، هر کس دا غواړي چې زما مال غوره دی، وارث مال ته هغه څوک ښه نه وي. نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایي فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما اخر، د ده مال هغه دی چې ځان له مخې ته ولېږو، او د وارث مال هغه دی چې کوم شاته پرېښودو. خپل د مال هغه دی چې کوم مخې ته ځان له ولېږو، هغه په ځان یې خرچه کو، یا د الله په کورونو باندې، په غریبو خلقو باندې او خپل بچو باندې، اهل و عیال باندې خرچه کو، دا مال د ده دی. ډېر خلق داسې دي چې مال روپو سره ډکي، لیکن هغو څخه نه به څخه خپل ګاډی شته، نه به چې کوم دی هغو ځان ښه پیزار واخلي، نه به ځان ښه کپړې واخلي، نه په خپله خوري، نه بل باندې خوري، نه غریبو سره پکې تعاون کوي، بینک کې پرتې دي، سود باندې ایښي دي، یا چې کوم دی چا په تجارت کې ورکړي دي او د هغې نه روپۍ لګي نه، دا مال چې کوم دی دا د ده مال نه دی، ده ته هېڅ فایده هم وانغسته. یو ځل کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایه اذا مات المیت قالت الملائکة ما قدم وقال بنو آدم ما خلف، کله چې سړی مړ شي نو فرشتې وایي چې مخکې څه شی کړي هغه وګورئ، او وارثان څه وایي شاته یې شی پرېښی دی هغه وګورئ. شاته یې مال څه شی پرېښی دی، موږ لپاره څه شی پرېښی دی که نه دی پرېښی. لہذا مال ښه دی، بد نه دی، حلالو مال. او نن چې کوم دی حلالو ډېر کم خلق چې کوم دی حلالو مال ګټي، اکثریت چې کوم دی هغه د حرامو. کاروبار به ظاهره چې کوم دی حلال وي، مثال کے طور پر ځان نه چې کوم دی دکان کولا کړی کپڑا خرڅوم، لیکن ناپ کې چې کوم دی کمې کوي، یا 2 نمبر کپڑا راړي په 1 نمبر نیټ باندې هغه ورکوي، خلکو دا ښه شی دی. هغه چې سړی میاشت دوه واغوندي خلک یو شان دی، پرتوک بل شان دی، رنګ بدل شوی وي، دا د حرامو مال شو. ظاهره باندې ځان مال حلال وګټو، ځان چې کوم دی ښه ښکاره کړو، لیکن دا حرامو مال شو. مال دکان ته ورشه تعالی فروټ راکړي، هغه ځان مال راوړلی، پیسې پې لګولې دي مال ګټم، لیکن چې کوم مخکې دی هغه نه راکړي، خاص هغه ورته تیری کې واچوي، کور ته یې راوړه، دا د حلال مال څنګه شو؟ تعالی به غوښه وتلي، تعالی بل شی وتلو، بل شی وتلو، کور ته راوړې خراب ښي، یا د حلال مال څنګه شو؟ نو ظاهره باندې هغه نه کاروبار شروع کړي، زه کاروبار کوم الحمدلله، په دې کې چیله هم لګوم، زه په دې کې هغه چې کوم دی څلور میاشتې هم لګوم، زما وخت په دې کې ښه لګي، لیکن چې کوم د هغه وروسته کاروبار ته وګورې، دغه معاملاتو ته وګورې، معاملات خراب دي. او الله تبارک وتعالی خپل حق معاف کړي، د بنده حق نه معاف کوي. دا بنده سره فراډ کړ دی، دوکه کړې ده، من غش فلیس منا، چا چې دوکه کړل هغه د موږ نه دی. بازار ته لاړ شئ، کم سړی چې کوم دی صحیح کاروبار کوي د تجارت مطابق، کم چې شریعت ورته طریقه ښوول د هغې منسوک عمل کوي، الا ماشاءالله.